یو بله مهمه مسله ډیرو کسانو د مونه پوښتنې وکړې سوالونه یې وکړ چې آیا د زنانو اعتکاف په کور کې کیږي او که نه. دا خبره وورو او د انصاف په غوږونو یې وورو. د یو مسلک سره د یو مذهب سره د یو مولا عالم سره د ټچ د وجې د نزدېکت د وجې ته د اسلام چې کومه حقه خبره هغه مه رد کوه، هغه مه واپس کوه، هغه خبره ته ووره او په خپل فکر فیصله پې وکړه چې آیا دا مسله حق تو که حق نه دو. د زنانو اعتکاف دا په کور کې نه کیږي. کومه زنانه چې په کور کې اعتکاف کوي، په کمره کې کینی، په ځون سې ور بندی، دغه زنانه اعتکاف نه کوي. دا هسې د کور کې چې کم کارونه دي روژه موتی پیشمنی د هغه نه ځان پټوي، هغه نشي کولی. دا غټه دروغجنه دو، ځکه اعتکاف په کور کې نشته. الله ویلی دي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. الله ویلی دي چې تاسې د خپلو ښځو سره نزدېکت ما کوو کله چې تاسې اعتکاف کوونکي یو په جوماتونو کې. نو کله چې یو کس په جومات کې اعتکاف ته کینی، هغه کور ته جماعت ته تلی شي نشي تلی که نه. نو معنی دا دو چې ښځه هم د هغه سره په جومات کې دو اعتکاف کې نوسته دو، نو په هغه حال کې د ښځې سره جماع یا د جماع کم مقدمات دي هغه نشي کولی. نو د آیات نه معلومیږي چې د اعتکاف زوی کم زوی دی، هغه جومات دی. دویم حدیث دی د رسول الله علیه السلام، رسول الله علیه السلام فرمایي چې لا یعتکف الا فی المساجد. اعتکاف نه کیږي مگر په جوماتونو کې وکیږي. نو اعتکاف تعلق لري د جومات سره. نو که کومه ښځه اعتکاف کوي باید هغه په جومات کې اعتکاف وکړي، په کورونو کې د هغه اعتکاف نه کیږي. په کور کې اعتکاف ځکه نه کیږي چې اعتکاف اصل معنی دو ځون سپورل الله ته، او الله ته چې ځون سپوري د الله کورونه کم دي، جوماتونه دي که نه. نو اعتکاف ویلی کیږي چې د دنیا د هر کار نه ته بند شي او بس صرف الله ته دا ورځې شپې ویر کې. نو که چېرته ته په کور کې کینې، په هغه کور کې خو صندوق هم پروت دی، ښځې ورنوځي او راوځي و، کله وایي شمپو راخلم او کله وایي چې سرپ راخلم. نو هغه د الله ته ځون ویر نه کو که نه، خو خو تو ځون ګیر کو هلته د کور نه نه یې راوتلې او الله ته ځون ویر کول هغه په جومات کې ویر کول کیږي. دویم نمبر که اعتکاف په کور کې جایز وي، سړو بیا ولې نه شو کولی، باید بیا سړو هم کولی. درېیمه ده که اعتکاف په کور کې جایز وي، صحابیات ولې نه دی کړی؟ د رسول الله ښځو صحابه کرامو چې کمې ښځې دي هغو ولې په کورونو کې نه دی کړی. څلورم نمبر که اعتکاف په کور کې جایز وي، رسول الله ولې نه ویل چې زنانه دې په کور کې وي؟ دا خبره د الله د کتاب نه ثابته دو، د رسول الله د احادیثو نه ثابته دو، د صحابه کرامو د عملونو نه ثابته دو چې اعتکاف زنانه چیرته کوي؟ په جومات کې یې وکوي. اوس که کم خلک دا خبره کوي چې اعتکاف په جومات کې ځکه نه دی صحیح چې فتنې دي او زنانه چې جومات ترڅي فتنې ته جوړېږي. و ظالمه هلته ملکن کې په یو یونیورسټي کې 4000 د زنانو عزتونه تار تار شول. تا کله خپله لور خور د دې نه بنده کړه چې فتنه جوړېږي، زه په خپله لور خور باندې تعلیم نه کوم، یونیورسټي ته یو نه پرېږدم. دغه د رمضان په آخري موقع باندې زنانه اختر ته جوړې موړې کوي. تا کله خپله ښځه د بازار نه بنده کړې دو چې مه وځه، د تا ښځه د بېنظیرو روپۍ اخلي. تا کله خپله ښځه د بېنظیرو روپو نه بنده کړې و چې سړي دکې ویر کوي په کتارونو کې ویلوړی. بس صرف او صرف فتنه په دین کې جوړېږي. که ښځه د جمعې مونځ ته تله بس فتنه جوړېږي، که ښځه د اختر مونځ ته تله فتنه جوړېږي، او که ښځې چېرته اعتکاف په جومات کې کولو فتنه جوړېږي. واورونو جومات د امن زوی دی، دا د فتنو زوی نه دی. نو د ښځې اعتکاف هغه په کور کې نه دی صحیح. که کوي په جومات کې دی وکړي او که نه دی کوي، نو د اعتکاف نه نور ډېر ښه کارونه دي. د خاوند خدمت دی وکړي، کور کې د کار وکړي، هغه د هغه دپاره اجر او ثواب ډېر لري. وصلی الله علی نبینا.